د ملا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی ازبکستان ته په رسمي سفر ولاړ. د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې اترې وشي. ملا عبدالغني برادر اخون د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال جمشید خواجهیف سره په لیدنه کې د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا او همداراز په افغانستان کې د ازبکستاني پانګوالو پر پانګونې خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ازبکستان له لومړي وزیر سره د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت له ازبکستان سره ټولو امنیتي، اقتصادي او کلتوري اړیکو ته ژمن دی او د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ملا عبدالغني برادر اخون ازبکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد د لومړي وزیر له مرستیال سره په دوهمه ګډه ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو اقتصادي برخو کې پر ګډو همکاریو خبرې او ټینګار وکړ. او ملا عبدالغني برادر اخون ازبکستان د رسمي سفر وروسته هیواد ته راستون شو او په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د خبري غونډې پر مهال یاد سفر ګټور او له لاسته راوړنو ډک وباله.